واه تنکۍ ځوان نوین الحق وایي چې ما پولارډ حیران کړ دا چې څنګه ولې ویډیو کې را سره هر څه وګورئ ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د افغانستان 21 کلن خیلاس چټک بالر نوین الحق وایي ما پولارډ حیران کړ او غوښتل مې چې هغه پوه شي چې د نوین الحق راتلونکی توب به لا خطرناک وي د 2019 میلادي کال د نومبر په 14 افغانستان او ویسټ انډیز سیریز پیل کړی چې د لوبه کې نوین الحق 2 سلو باونسر توپونه د ویسټ انډیز په لوبډل مشر کیرن پولارډ مس کړ او له همدې وروسته نوین الحق د پولارډ د احساساتي کولو هڅه وکړه او هغه سره لفظي خبرې تبادله کړه پولارډ له لفظي شخړې وروسته د نوین الحق 2 توپونه پولي کړي یو توپ یې د لانګ پر سر شپږیزه کړ او بل توپ یې مخامخ څلوریزه کړ له دې وروسته پولارډ راغی او پر نوین الحق یې اکشن واخیست او د خپلې وړتیا څرګندونه یې وکړه د نوین الحق یو مرکه کرکن فو خپره کړې او دې مرکې نوموړي وې پاڼې د نوین الحق له قوله لیکلي چې نوین الحق غوښتل پولارډ حیران کړي او د راتلونکو توپونو پر وړاندې پولارډ ویروي نوین الحق ویلي له دې چارې زما موخه دا وه چې زه د نړیوالو ستورو توپ وهونکو پر وړاندې ځان وازمایم او خپله توپ اچونه لا یقیني او په زړه پورې کړم افغان لوبډلې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې په شل اوریزه لوبه کې ویسټ انډیز ته 2 د یوې لوبې پر وړاندې ماته ورکړه او یوه لوبه کې کریم جنت د 15 ویکټو په اخیستلو سره د نړیوالو غوره بالرانو په قطار کې ځای ونیو او د غوره بالینګ سیرو توپ اچوونکو حساب شو د افغانستان ځوانو لوبغاړو ته پکار ده چې د نړۍ هر ډول لوبغاړو پر وړاندې جدي ولوبیږي ویره ونه کړي او د نوین الحق په څیر ډاډه ولوبیږي دوستانو تاسو څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ